افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په مشرۍ د سترې محکمې د عالی شورا 21مه غونډه ترسره شوه. د عالی شورا په دې ناسته کې د غونډې په اجنډا د شاملو 5 مهمو موضوعاتو په اړه تر تفصیلي خبرو وروسته د یادو موضوعاتو اړوند فیصلې صادرې شوې. د بلخ ولایت محاکمو په یوه اونۍ کې د 150 دوسیو پر حل او فصل سربیره 190 بیلابیل وثایق اجرا کړي. د بلخ ولایت د مرافعه محکمې د غونډو په تالار کې د دې محکمې د مخکینی رئیس محترم مولوي محمد یوسف ابولوپا د مخیشي او نوي رئیس محترم مولوي محمد ګلاب فاروقي د معرفت په موخه غونډه ترسره شوه. د پکتیکا ولایت د استیناف محکمې لپاره نوی رئیس مفتي عبید الله خالد د یوې غونډې په ترڅ کې د یاد ولایت قضایي او اداري کارکوونکو ته ور وپېژندل شو. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې د ریاست په تالار کې د یادې محکمې لپاره د نوي ټاکل شوي رئیس د معرفت غونډه ترسره شوه. د میدان وردګ ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 140 دوسیو پر حل او فصل سربیره 123 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ننګرهار ولایت د مرافعه محکمې نوي رئیس شیخ معاذ الله د یاد ولایت د محاکمو قضایي او اداري منصوبینو ته ورمعرفي شو. د کونړ مرافعه محکمې او اړوند ابتدایي محاکمو ته د حقوقو امریت او مدیریتونو انتقال شو. د کندوز ولایت د استیناف محکمې د دیوانونو رئیسانو غونډه ترسره شوه. د فاریاب ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دې ولایت د مرکزی محبس څخه لیدنه وکړه. د کابل ولایت د تجارتي ابتدایي محکمې دیوانونو په شاوخوا 2 اونۍ کې 130 دوسیې حل او فصل کړي. د فراه ولایت د مرافعه محکمې رئیس د دې ولایت د ثبت اسنادو وثایقو او مخزن امریت څخه لیدنه وکړه. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونۍ کې د 104 دوسیو پر حل او فصل سربیره 55 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت د محکمې تازه ګمارل شوی رئیس رسما معرفي او په کار یې شروع وکړه.